السلام علیکم. زما د فیسبوک فالوورز او د یوټیوب مینوالو امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. نن چې کوم دی زمونږ ټاپک په ډیټ باندې دی، یعنی ډیټ چې کوم دی مونږه پرون دیس ویلو، نو نن چې کوم دی مونږ سره ډیټ دی. ټیک ده، دیس چې کوم دی او ډیټ دا دواړه مونږ سره واحد دي، خو دیس او ډیټ کې دا فرق دی چې دیس مونږ نږدې یو شي دپاره استعمالو او ډیټ چې کوم دی دا مونږ لري یو شي دپاره استعمالو. ټیک ده، لکه ډیټ معنا هغه صحیح شو، او ډیټ چې کوم دی د لري یو شي دپاره استعمالیږي، یعنی دا هم واحد دی. is a flower، هغه یو ګل دی. نو دا مونږ سره پوزټیو وي. پوزټیو دا معنا چې هغه جملې چې هغه حقیقت ولري چې دا جملې یعنی دا شی رښتیا دی. دریم مونږ سره چې کوم دی ډیټ is not cricket ground، یا ډیټ is not a cricket ground. صحیح ده، ډیټ is not a cricket ground، هغه یو کرکټ ګراوند نه دی. ټیک ده، یا ډیټ is not cricket ground هم صحیح ده چې هغه د کرکټ ګراوند نه دی. دا مونږ سره منفي جمله ده. او څلورم چې کوم دی is that computer، آیا هغه یو کمپیوټر دی؟ دغه موږ سوال کړی دی. اوس که دا هغه چېرته کمپیوټر وي ته به څه ورته وایي yes it is، او که نه وي no it is not. ټیک شوه، دا زموږ ډیټ باره کې ټاپک و. چاته پکې څه مشکل وي انشاءالله کمنټ کې تاسو ویلی شئ، او څه سوال یې زه خبره نو انشاءالله. السلام علیکم.